د ځوانانو 50 پاکستانی عسکر وژلي دي. جزئیات یې هم د ویډیو کې در سره شریکوو، تر پایه یې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. بلوچستان کې خونړی حالات او همدارنګه وارخطا پاکستانی عسکر چې د تېښتې لاره پیدا کړي نو له خپلو پوځي چاونیو تښتي. د زیالانګو په نوم د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سلاکار ویلي چې د پنجګورې او نوشکې سیمو کې د بریدونو له کبله 12 پاکستاني عسکر هلاک شوي دي. هغه وویل په سیمه کې لا هم د دوی د پلټنې عملیات روان دي. دا جهاد د BLA بلوچستانو د ازادي غوښتونکي تنظیم کړی او د بریدونو ذمہواري منلې ده. هغوی په خپله اعلامیه کې ویلي چې دوی د پاکستان پوځ پر 2 مرکزونو لوی موټر بم بریدونه کړي او تر 50 زیات پاکستاني پوځیان یې هلاک کړي دي. خو دولت بیا د 12 پوځیانو هلاک کېدل تایید کړي. وروسته له هغه چې بلوچ ملتپالو اونۍ مخکې په یوه پوسته کې 10 پاکستاني عسکر هلاک کړل، ورسره سم د پاکستان د پوځ مشر جنرال جاوید قمر باجوه بلوچستان ته سفر وکړ او ویې غوښتل چې خپل وارخطا عسکرو مورال ورکړي او ډاډ یې ورکړ چې نور به پرې بریدونه نه کېږي. خو دوی بېغمه او باجوه په تېښته بریالی شو او له هغه وروسته په نوشکې او پنجګوره کې بلوچانو دا جهاد وکړ چې ښایي ټول ریاست یې لړزولی وي. همدا د پاکستان د زوال ورځې شمیرل کېږي. بلوچ ملتپال او TTP دوه هغه کمزوري غورځنګونه چې اوس دا دی په یوه قوي جنګي سازمانونو بدلیږي. د پاکستان راتلونکی ګواښي او داسې ډېر امکان شته چې په ډېر لږ وخت کې به د پاکستاني ریاست بیغ او بنیاد وباسي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.